د درې غټانې مجاهدین دي او دا یو نه پیغام دا به څه لپاره دلته راوستي دا اسلحې دي ورسره او خپل دوی په اتاق کې هم نشه و نو چا تریاکې وهل او نور ورسره ټابلیټکاوې ورسره دي نو دغسې مجاهدین دي په صف کې ننوتي دي چې د مجاهد نوم یې په برباد کړی ده. د طالبانو د یو قمندان ملا حق بن له یو هلک سره د لواطت او بدکاري ویډیو راغله. ملګرو دغه ویډیو څنګه چا او د څه په خاطر وایرل کړې ده؟ خپله نیول شوی ملا حق بن او طالبان د ده په اړه څه وایي؟ که غواړئ چې د ملا حق بن همدا د لواطت ویډیو وګورئ او په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ دا ویډیو تر اخره وګورئ. که زموږ په چینل نوي یاستئ او یا مو هم تر اوسه زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. د طالبانو د قمندان حق بن نوروزي ویډیو ګورئ چې له یو هلک سره د نشې په حال کې په لواطت ګیر شوی دی. طالبانو په دغه قمندان حق بن نورزي باندې په عین وخت کې چاپه وهلې ده چې پوره د نشې په حال کې و او له همدغه هلک سره یې لواطت کول. طالبانو ملا حق بن نورزی په همدغه هلک سور لوس او د تاریاکو په نشه کې نیولی دی. درنو لیدونکو ملا حق بن چې د طالبانو د یو ټولګي مشر و چې اوس طالبانو له همدغه هلک سره په لواطت نیولی دی او د 6 میاشتو په قید یې محکوم کړ. طالبان وایي چې د ملا حق بن نورزي ډله هیڅ طالبان نه دي او هسې په نوم ځان طالبان معرفي کوي. له ملا حق بن نورزي سره یې د نشهیي توکو په شمول وسلې او نور سامان هم نیولی دی. خو ملا حق بن نورزي بیا د دغو خبرو په ځواب کې وایي چې زه پاک او صفا یم او د بعضې متهمینو کسانو لخوا د یو تهمت ښکار شوم او زیاتوي چې له ما سره ظلم او زیاتی شوی دی او هسې بې قصوره یې د 6 میاشتو په بند محکوم کړم. ملګرو دا و یوه لنډه ویډیو چې د طالبانو د یو ټولګي مشر ملا حق بن نورزي په اړه و چې له یو هلک سره یې د تاریاکو په نشه لوس او بربنډ نیولی دی. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.